څو کتابچې وو 4 کتابچې ته څنګه ما ته خواته ګورې سړی لکه چې ما پېژنې څنګه السلام علیکم څنګه یې څنګه یې جو بخیر ته نصرالدین نه یې ته نصرالدین یې زه خو زقوم خان یم زقوم السلام علیکم شکر ته خو زما همصنفی وې په یو مکتب کې ما ورته درس ویلی دي په یاد دي چې په اول دوم درېیم څلورم صحت ښه دي الهی شکر چې ما خپل عزیز خپل همصنفی مې ولیدې دا دې زوی دي دا واده هم کړی دي راشه بچی کاکا ته دې راشه د کاکا لاس مه چوکوه د کاکا لاس خیر مګه مچکه د کاکا لاس مه چوکوه زه خو د کاکا یم اوس دا خو زما بیادرزاده خورهیی وراره وایي زه خو صاحب مکتب مې لکۍ صاحب هغه بدبخته انسان ومه چې سم درس مې نه ویل صاحب تمامه ورځ سینما ته تلم مکتب ګریز ومه صاحب دغه همدغسې یو بدبخت زما نه بار راغلی ته څنګه نام خدا چې زما همصنفی واده کړی دي او داسې ګلالۍ او زوی لري بچی ودرې کاکا دې فصله 20 کاله ته لیدلې واخله بچی دا نه دا زما وراره دی ته حق نه لرې اوس یې کاکا پیدا شو فصله دې دغسې حق چې ستا دی زما هم دی ونیسه بچی تشکر مه کوه داسې بیا واخله بل ورور هم لري که نه لري بل هم لري واخله بچی نه دا دې بل ورور ته ورکړه واخله بچی او دا دې مادې ته خیرات یو ډوډۍ موډۍ نه دا خو زما وراره دی ولکه زه بېګانه نه یم زه د کاکا یم کاکا دغه د کوچنیوالي دوستان عینا لکه ورونه غوندې دي د ورور نه صاحب تېر دي د خدایه شکر نوم دي چې شی ده سالم بچی دې خواته راشه ښه صاحب ته څنګه زوی لري نه بابا ما نه واده کړی نشی صاحب یو لډر انسان یم صاحب بدبختي په دغه و صاحب چې انسان چې تعلیم ونه کړي مکتب ونه وایي درس کمال ونه لري صاحب ما غوندې بې کمال صاحب مکتب کې دې په یاد دی صاحب څومره صاحب زه ته تښتېدم د مکتب نه صاحب هره ورځ به صاحب زمونږ کپتان صاحب پر لاین باندې وي صاحب زما په باره کې خبرې کولې صاحب څومره قفایي صاحب ما ولیدل په مکتب کې صاحب بچی ستا پلار په مکتب کې ډېر لایقه و ډېر پوه په تاریخ کې په جغرافیه کې په هندسه کې بابل چې مضمون زما خو په یاد نه وه چې څه کار څه غریبي نه څه شکایت کاروبار خو ولا کوي چې وروره چندان کارم نه لرم خو شی مې زده نه دی خو مقصد ولې نه داسې وظیفه خو لرمه چیرې دی دغسې دی د ژمې د خواست صاحب دغه دیزل میزل تیل بازار سیاه کوم مقصد څه وکړو او کله کله صاحب په د اخترو په دغه اخترو په دې وختو کې دغه برم مرام نه اخلم صاحب بازار سیاه ګزاره دی ټول کار دې سیاه دي سلامت سیاه او کله کله نه کله کله جلال آباد ته ځم صاحب داسې مقصد یو نه شکر او همدارنګه صاحب په دوبي کې صاحب هغه د یک بس توت راوړم صاحب چې وکینه توت راوړم صاحب زه ما سره نه څنګه یې صحت والکه ته ولې لرې کېږې اخر زه خو د کاکا یم ظالم بچی ستا پلار صاحب په مکتب کې ما ته ډېر نقلونه راکړي دي زه خو کامیابه کېدم نه ده به زما پارچه رانشته کوله د ده احسان د ده اخلاق د ده پدرکردګي واقعا چې یعنې هغه زما یو وظیفه وه نه تا زما سره ډېر کومکونه کړي ښه د اوس څه خدمت وکړم څه و چیرې یې وظیفه څه شی ده کار ما ته ته ما غوندې خو داسې زه هم خو یو څو مودې مخکې په ولایت کې وم ډېره کار و څه شی و بلته یو مدیر و ډېره ښه ښه بس څو مودې مخکې رالم مرکز کې دلته یو موسسه رئیس وم رئیس شکر خدای شکر چې زما همصنفی رئیس شوی دی نام خدا د رئیس الهی شکر صاحب دا زما دپاره د افتخار ځای دی چې ما مکتب ونه ویل زما یو همصنفی
زما یو ورور اقلا دې یو درجې ته ورسېدی چې په یو مؤسسه کې رئیس جناب رئیس واقعا چې زه خجالت یم په اول کې باید زه خبر شوی ما باید تا ته د ګلو ګېډۍ راوړې وای خو زه نالایق سړی په مکتب کې زه څومره نالایق وم بدبختو تا په مکتب کې څومره نصیحتونه ما ته کول چې درس ووایه مګر بچې ما نه کول ګوره بچې لکه پلار غوندې دې لایق اوسه پلار دې په سپورټ کې لایق و په هندسه کې لایق و په خطکشي کې یوه ورځ یې په یاد یې کړه په یاد یې شوخ په مکتب کې شوخي د مکتب شوق و ذوق مو را په یاد شو صاحب هغه خطکش چې ما غلا کړي ستا د بکس نه را په یاد شو صاحب په رښتیا چې بدکار بد شه دي سل کاله بعد چا په یاد شي نو جناب رئیس محترم ته به زما سره ځې او زما سره به ډوډۍ خورې او خجالت به نه باسې رئیس دا زما دپاره د افتخار ځای دی نه 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 دا هلک دې څنګه راخستی چیرې دې بېوی ده دې خو یو څو قلمانو هغه وړ کړي وو مریض غوندې دی یا مریض نه دی خو اوس ښه لږ دغسې ډنګر ته تکلیف مرګ سینه بغل زردي مرګ څو ورځې مخکې مریض مریض دی قربان راسه بچه راسه کاکا شاته دې راسه مریض مه کوه مه کوه جناب رئیس صاحب ته څنګه کوچنی هلک مریض صاحب په پښو کې بچه نه مګر زه کاکا یې نه یم ځان ووم نه بچه زه دې کاکا مه کوه زه تر کوره پورې چې بو نه ځم ستاسې کور چې ووینې مې په خدایه کړی رئیس صاحب خواهش کوم آخر پروا نه کوي چې زه اوس بیچاره یم غریب یم بیا خبر نه دي خو بیا مه کوه داسې خو زما زړه را مات په ما کوم بس بس لکه نو زما یو دوست زما یو همصنفی یو درجې ته ورسېدی رئیس و بچی ما وبخښه وخدا کېره مریض مه کوه داسې دا خواله ته دا میوه ما اخیستې وه چې زه وخورم مګر نه زه دې زار وخورم زما وراره دې باید وخوري ونیسه یو کیله بس دې نه 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 بس نه دی بچی نه واخله ولکه واخله خدای دې خانک واخله رئیس محترم دا د افتخارات ځای دی زما را نه باک خجالت راکړه دا زما د دوستانو لپاره د افتخار ځای دی او دا ماته یو درس دی چې ما مکتب ونه ویل زه مکتب ګریزوم او زما دوست شکر الحمدلله اوس هم ته چې هر ځای چې بس ته زما ورور یې ته زما عزیز یې تشکر جناب رئیس نه 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 سره امکان لري رئیس محترم رئیس اوس دا وایي چې مټر ژوند شکر رښتیا وایم خو موټر هم وه ټول شیان وه مګر ما ته چېرته په کوم مؤسسه کې چې درس ورته ګلان راوړه ودرې الهي شکر ما ته مخکې ویل چې زه رئیس وم بلې اوس شکر خدای شکر مګر اوس په کور کې یم ډېر عالي بس په کور کې یم هېڅ ځای ته مې کار نشته دی بس اوس په کور کې یم په کور کې ښه راځه زویه چې ولې څنګه بیا څنګه حتما تا کوم اختلاس کړی یا هغه خبر نه و هغسې نه و همداسې نه یو دسبازي خو دې کړې ده نه هغسې نه نو څنګه مقررې در دغه سړی ته خو سړی زم دې وخت ما مخته ویل تو خو خدا وراسي په مکتب کې انسان جان شوی نه وي په مکتب کې نیم کړي په یادې تخته پاک شي دې غلا کړی اوسه هغه وخت څه اخلاق څه نن اخلاق نه و زه پوس تر ته خو بیا زه شویم یو قسمه کار کوم څه خدای دې خوار نه کړه ته خجالت نه باسې اختلاس دې کړی دی یا رشوت خوړلی دی رشوت خور ما ته څه شرم ځای دی چې زما همصنفی رشوت خور یې رشوت خوره بدبخته حتما دې د مراجعینو سره سم سلوک نه دی کړی بې ادبه اول په خپل زوی ته ادب نه دی کړی ګوره څه ده خدای دې خوا ته ګوره بې ادب زوی دی زه وګوره پیسې راوړه دا زوی تربیه یې وګوره راکړه بابا هم راکړه د زوی تربیه یې وګوره خدای مو غرق کړه راکړه میوه راکړه ګوره کیله خوره راړ دې کیله خوره وه اخلاق زوی ته راوړې په بانه باندې د خلکو ته پیسې اخلې چې بس بیا په ټاکسي کې ځې خجالت وباسه تنبله بیکاره هغه مکتب کې ما تا ته څه نقلونه درکوله زه چې بیا دې رنګ ونه وینم ته ودرې راسه وغله بشه د بکس خجالت ځای زه ستا سره درېږم که بیا هم ته زما وروره یې او د زما خپله یې که خپل دې یم ورور دې یم اوس هېڅ نه یم ښه پروا نه کېږي تا اختلاس کړی تا زما دا کارت وه پوه شوې
که کوم وخت کوم یو تکلیف راته پیښ شو بیا دا تلیفون سره ما سره تماس ونیسه زه بس هلته چې یم هلته یم اوس یم څه شي کار دی په هغه ریاست کې پوه شوې دا واخله مونږ لاړو واخله د جیب کې کېده یاره ته خو په هغه مکتب کې هم دغسې مزاقي و ټوکې ای بچه ما او پلار خو دې شوخي کوو ټوکې کوو ستا پلار خو ډېر لایق پلار دی جناب رئیس نه 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 ما خو ټوکې نه نه په خدای دا مریض دی ما په شا په خدای کې خو رئیس خواهش کوم که ځان مړ کوم په حاله کې خواهش کوم لاړو اوس باندې کېته رئیس وینا کوم په خدای تو خو مې ورور یې عزیز مې رئیس رئیس ګویو